سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان او طالبانو ترمنځ جنجال غټ شو. طالبان وايي پاکستان د خپل دښمنان خپله خاوره کې ولټوي، نه په افغانستان کې. د طالبان د حکومت د پوځ لوی درستیز د پاکستان د حکومت هغه تورونه بې اساسه بللي چې وايي د افغانستان له خاورې دغه هیواد د تروریستان د بریدونو لپاره ورځي. د طالبان د ځواکونو لوی درستیز په صحیح فطرت د یکشنبې په ورځ اګست 16 زمري 29 کابل کې یو خبري کانفرانس ته چې د حکومت لخوا ملت ته د حساب ورکول د پروګرام په لړ کې جوړ شوی وویل چې کوچېرې هم تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته ننوځي، د دواړو خواوو سرحدي ساتونکي حضور لري او هغوی حتمي د تروریستانو تحرکات د سرحد په اوږدو کې څاري. ښاغلي فطرت ویل موږ او تاسو ګورو چې د سرحد په اوږدو کې کومه جګړه نه ده شوې، دا ډول څه نه وو، خو دا چې د پاکستان د خاورې دننه کسان شته چې هلته حضور لري او پاکستان ناراموي د پاکستان په خاوره کې دننه دي. دا چې پاکستان په موږ افغانانو باندې انتقاد کوي، ښه دا ده چې خپلې خاورې ته پاملرنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ځواکونو له درستیز د وینا له مخې دا مسله د خپل هیواد د امنیت د ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د پوځ دا کمزورۍ نښه ده چې هغه کسان نشي نیولی چې د دغه هیواد امنیت خرابوي. ښاغلي فطرت ویلي که چیرې پاکستان بیا هم کوم بل هیواد په دې فکر کې اوسي چې خپل دښمن په افغانستان کې لټوي، سم فکر نه کوي، خپل دښمن دې په خپله خاوره کې ولټوي. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې د افغانستان له خاورې هېڅ کوم هیواد ته زیان نه رسېږي او هېڅ کوم هیواد باندې برید نه کېږي. د طالبان د حکومت لوی درستیز خبرداری ورکړه چې هېڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په دننه کې په خاوره تیری یا برید وکړي. هغه ویل لویو بریدونو کړي دي، ماتې خوړلې دي، د هغوی څخه کوچني هیوادونه هېڅکله برید نشي کولی. د طالبان د حکومت دغه لوړپوړي پوځي چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د اګست 9 د مریخ په 18 پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تورistي ډلو ته د پټنځایونو په ورکولو او د دغو ډلو په آزاد فعالیت باندې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د پاکستان پوځ به د دغو ډلو له منځه وړلو لپاره د هېڅ کومې هڅې څخه درېغ ونه کړي. د پاکستان د پوځ د اماړي په دفتر لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې د جنرال منیر له قوله ویل شوي د پاکستان د افغانستان په خاوره کې هغو ډلو ته چې بندیز پرې لګولی شوی د پناه ځایونو په ورکولو او په آزاد ډول د دغو ډلو په اقداماتو باندې اندېښمن دی. جنرال منیر وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د دغو تروریستي ډلو له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتلو لپاره په ټول توان سره هڅې وکړي. همداشان جنرال منیر په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې د افغانانو په ښکېلتیا باندې یو ځل بیا اندېښنه وښودله او ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. هغه وویل چې دا ډول اقدامات د دوحې له هوکړې څخه سرغړونه ده. د جنرال منیر د دغه څرګندونو د مخه د پاکستان د پخواني حکومت صدر اعظم شهباز شریف په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو د طالبانو په حکومت د پاکستان د بېثباتۍ تورونه لګولي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د پاکستان مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول د پاکستان دا تورونه بې اساسه بللي دي.